د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو کورنیو لپاره د 1200 بابا کورونو د جوړېدو چارې په چټکۍ روانې دي. مسؤلین وایي د ژمي له رارسېدو سره به یې تر ډیره بریده کارونه بشپړ شي او د استوګنې لپاره به یې د بې سرپناه کورنیو په واک کې ورکړي. نورحال د زمزم په راپور کې. دا د پکتیکا برمل ولسوالۍ ده چیرته چې 4 میاشتې وړاندې زلزلې یو لوی ناورین رامنځته کړ او خلک یې د خپل ژوند له ښې وایستل، خو د دولت او نړیوالو خیریه بنسټونو په مرسته د دې ځای اوسیدونکي یو ځل بیا د ژوند کولو امید ته راګرځېدلي دي. دوی خوشحاله دي چې خلکو دولت او نړیوالو مرستندویه خیریه بنسټونو یې د لومړنیو مرستو ترڅنګ د کورونو د جوړېدو هیلې هم ورپوره کړې دي، خو اوس یې لیوالتیا تر ډیره د زده کړې مرکزونو او د ورغځېدلیو لویو لارو جوړېدو ته ده. امارت اسلامي نه ډېر خوشحالي په دې ډېر همکاري وکړه او بیا د ټولو نړیوالو خلکو نه خوشحالي او بیا چې چا پښتانه او هر چا چې کړي دي څه کړي دي ډېر ور خوشحالي ډېر قرباني د روټ په باره کې چې می سره دغه وشي چې دا روټ سام شي او ورشي او بل غوټه خبره د تعلیم د چې د می څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په کادر پیژي نه چا په عزت پیژي تعلیم مشتانه سبق کې شاو نه دی ویلي. په برمل ولسوالۍ کې د مرستې د کمیټې مسؤل وایي چې شاوخوا د 1200 کورونو د جوړېدو چارې په چټکۍ روانې دي چې له جملې د 200 بابا کورونو رغښتي چارې پای ته په رسېدو دي. د نوموړي په خبره چې موږ هڅه کوو د ژمي له رارسېدو سره تر ډیره بریده د کورونو د جوړېدو کارونه بشپړ کړو او خلکو ته یې د استوګنې لپاره په واک کې ورکړو. او شروع دی اوس تاسو وینئ دا کارونه روان دي، بعضې رسېدلي دي، بعضې شروع دي. 900 په دغه کې انشاءالله کارونه جوړ دي، ډېر شروع شوي دي، ډېری کار یې خلاص ده او 200 یونیسر ته پاتې دي چې هغه کار اوس چاته سږه رسېدلی، چاته ژغل رسېدلی، چاته ډبل رسېدلی، انشاءالله په نږدې وخت کې هغه هم شروع کوي. باید ووایي چې په برمل ولسوالۍ کې یاد د استوګنې کورونه د نړیوالو او بېلابېلو خیریه بنسټونو په مرسته د دولت سره په همغږۍ رغېږي چې د دې رغښتي چارو زیاته ونډه د یونیسر نړیوال مرستندویه بنسټ په غاړه اخیستې ده.